د USAID ادارې په مالي ملاتړ د لمریزې برېښنا په مټ د نږدې 40 زره متره مکعبه پاکو اوبو 3 شبکې د شیګل ولسوالۍ اړوند د مونی، توحید آباد او شنګرشاه سیمو کې د IMC په تخنیکي همکارۍ له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. زه د ټول قومونو د کونړ ولایت چې څومره ولسوالۍ دي د مرکز په شمول 14 زمون کوشش او وس دا دی چې په دې ټولو کې د اوبو دا کار ډېر ښه په توندۍ او په جلتۍ سره وکړو. دغه پروژې کې تقریبا 100 دانې شیردانونه دي چې د دې په واسطه به 9,500 کورنیو ته پاکې اوبه ورکړي. دغلته سیمه ییز اوسېدونکي وایي پخوا یې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلود، اوس خوښ دي چې د پاکو اوبو برخمن شول. پوښتنه دا ده چې یوازې دا یو دګنه نه ده چې دا ته اوبه ورسېدلې، باید چې داسې دا پروژې نورې هم راشي، نورو خلکو ته هم دا سهولتونه، یوازې ځان دپاره به زه څه وکړم چې ما ته سهولت شو، باید چې دا ټول مسلمانانو ته دا سهولتونه پایه. دې باندې خوشحاله او نور هم غواړو چې مثال د دې په څېر باندې د دې په رقم باندې نور د دې ولسوالۍ مربوطه ساحو ته ټولو ته د رسیدګي د اوبو وشي. د کونړ ولایت د کلو پراختیا ریاست مسؤلینو په خبره تر دې مهاله یې په ګڼو سیمو کې دا ډول د پاکو اوبو شبکې رغولي او هڅه کوي چې له پاکو اوبو بې برخو سیمو کې خلکو ته لا نورې ورته پروژې عملي کړي.